القرآن پښتو ژباړه، تفسیر او زده کړه. سید ګران اغا کتابتون یې وړاندې کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د الله جل جلاله چې ډیر زیات مهربان او پر رحم لرونکی دی. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ. او کراسي دوی تاسو ته بندیان نو پیجا ورکوي تاسو د دوی په ځان یا د دوی د پاره شان دا چې حرام کړه سوی دی پر تاسو استل د هغو. آیا ایمان راوړی تاسو پر ځینو احکامو د کتاب چې پیډیا ده او کافران کېږي په ځینو نور احکامو د کتاب چې بې ګناه وژني په ګناه سره مرسته کوي د دوی مغلوبان د وطن څخه شړي. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. پس نه د سزا د هغه چا چې کوي دا کارونه د تاسو څخه مګر خو رسوایي ده په ژوند د دنیا کې او په ورځ د قیامت کې ګرځول کېږي دوی ډیر سخت عذاب د دوزخ ته او نه دی غافل الله جل جلاله د هغه څه څخه چې کوي یې تاسې یعنی ای یهودانو. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. دا هغه کسانی چې اخیستی دي دوی ژوند د دنیا په بې انتها نعمتونو د آخرت سپک به نه کړی سي د دوی څخه یعنی دنیوي او اخروي عذاب او نه به له دوی سره مرسته وکړی سي په دفع د عذاب کې. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. او خامخا بېشکه ورکړی و موږ موسی ته علیه السلام کتاب یعنی تورات او پرله پسې استولی و موږ پس د موسی علیه السلام څخه نور رسولان یعنی لکه یوشع، داود، سلیمان، یحیی او زکریا علیهم السلام او ورکړی و موږ عیسی علیه السلام زوی د مریم څخه شکاره او قوي کړی و موږ عیسی علیه السلام په روح پاک سره. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. آیا نو هر کله چې رابغلی تاسو ته کوم رسول په هغه احکامو سره چې نه به خوښول نفسونو ستاسې نو تکبر یعنی لویه کاوه تاسې د منلو د هغه احکامو نو د انبیاو یوه ډله دروغجنه وبلل تاسې یعنی لکه محمد، عیسی او موسی علیهم السلام او بله ډله د انبیاو ووژله تاسې. د قرآن کریم د پښتو ژباړې تفسیر او زده کړې لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او څنګ ته یې د زنګ پر سویچ باندې کلیک وکړئ.